په جذبه لکه فولاد یې په سختوالي لکه غر یې تیارې ټولې ختموي شي لکه زیرې د سحر یې د پښتونخوا ټي وي ګرانو کتونکو السلام علیکم نن د مئی لومبۍ نیټه ده او په ټوله نړۍ کې د مزدورانو ورځ نمانځلی شي په دغه مناسبت خپل یو نظم د نړۍ ټولو مزدورانو ته ډالۍ کوم مزدور ته چې بې پوشه بې پیزاره او په خېټه هم نهر یې چې بې پوشه بې پیزاره او په خېټه هم نهر یې چې په ژمي کې په سوري او په اوړي کې پنور یې په همت لکه زمري یې تیښته نه کوې زړور یې په ظاهره که هر څه یې خو معنا کې معتبر یې کارخانې دي چې چلیږي محلونه که آباد دي په سیندونو په خوړونو دا پلونه که آباد دي سړکونه که پاټلې دي جهازونه دي که ګاډي مکتبونه مدرسې دي دا سکولونه که آباد دي دا ټول ستا د تن اثر دی خواري کښه پر اثر یې ویاړ په تا باندې پکار دی په رښتیا چې بهادر یې په دنیا کې که دولت دی ستا د مټو برکت دی څوک که هر څه ځان ته وایي ستا مقام ته ډېر اوچت دی ته سخت غرونه نړوې شي هم نهرونه جوړوې شي یو د کلکه حوصله ده بل درکړې خدای طاقت دی په جذبه لکه فولاد یې په سختوالي لکه غر یې تیارې ټولې ختموې شي لکه زیرې د سحر یې د قام تاوته دي سترګې ته د قام د سترګو تور یې شکاګو نه تر خیبره ته په هره سیمه خور یې ته د ستړي پلار دمه یې هم په خپله ستړي پلار یې هم بچي درته دعا کړي هم د مور د زړه ټکور یې ټول ولس در نظاریږي د خادم د زړګي سر یې ټول ولس در نظاریږي د خادم د زړګي سر یې ای مزدوره منګه ستایو ته مو ځان ته مو ځیګر یې ای مزدوره منګه ستایو ته مو ځان ته مو ځیګر یې چې بې پوشه بې پیزاره او په خېټه هم نهر یې چې په ژمي کې په سوري او په اوړي کې پنور یې ګرانو کتونکو یکم مئی یا د مئی لومبۍ نیټه د مزدورانو د نړیوالې ورځ په توګه په لومبي ځل په کال 1990 کې نمانځلې شوې وه دا یو تجویز و کم چې په کال 1991 کې وړاندې کړی شوی دې نه وړاندې یوه لویه خونړۍ پیښه په کال 1886 کې د امریکې په شکاګو ښار کې مخې ته راغلې وه په کومه کې چې په مزدورانو ناتاره ډزې شوې وې دغه ډزې د مزدورانو د هغه تحریک په درېیمه ورځ د یوې فیکټرۍ دننه د پولیس لخوا په بېګناه او امنناکه مزدورانو شوې وې پیښه کې 4 کسان یعنی 4 مزدوران مړه او ګڼ شمېر جوبل شوي د مزدورانو دا تحریک په دې وجه شروع شوی چې د هغوی نه به د حد نه زیات کار اخیستی کېدلو او دغه شان د ډیوټۍ د ټایمینګ یعنی د ډیوټۍ د وخت د مسلې سره سره مزدورانو ته مراعات او نور سهولتونه یا آسانۍ هم نه ورکړی کېدی د مزدورۍ یا د کار په وخت چې به کم مزدور مرګ جوبل سره مخ شو نو د هغوی کفن دفن او علاج معالجه به په خپل سر وه د دې صورتحال په ضد امریکا او یورپ کې مزدورانو خپل تحریکونه وچلول په دې لړ کې کال 1984 کې فیډریشن آف آرګنایز ټریډرز اینڈ لیبر یونینز خپل یوه غونډه وکړه او په دغه غونډه کې قرارداد وړاندې کړی شو
قرارداد کې یوه مطالبه یا غوښتنه دا وه چې د مزدورانو د کار وخت دی د 14 ګنټو نه 8 ګنټو ته راکم کړی شي یا د 14 ساعتونو نه 8 ساعتونو ته راکم کړی شي. په دغه موده کې به د مزدورانو نه 14 ګنټې کار اخیستی کېده، ځکه نو دا غوښتنه په دې وجه وکړې شوه چې مزدورانو ته 8 ګنټې یا 8 ساعتونه د آرام دپاره په لاس ورشي او 8 ګنټې یا 8 ساعتونه د هغې نه کار واخیستی شي. د 14 ساعتونو په ځای د کار وخت 8 ساعتونه یا 8 ګنټې ټاکل د مزدورانو بنیادي غوښتنه وه. په هغه وخت د 1 مئی یا د مئی د لومبۍ نیټې نه د دې غوښتنې د نافذولو باقاعده تجویز وړاندې کړی شوی و، خو ورسره دا هم په ډاګه کړی شوی وه چې که دا غوښتنه ونه منلې شوه نو په دغه صورت کې به په 1 مئی هړتال کولی شي، او په ډاګه کړی شوی وه چې د غوښتنو د منظورېدو پورې به تحریک جاري ساتلی شي. د کال 1886 د اپریل میاشتې پورې د 250,000 نه زیات مزدوران په هړتال کې د شاملېدو دپاره تیار وو، ولې بلخوا د وخت استحصالي قوتونه د مزدورانو مطالبو او غوښتنو ته په هیڅ قیمت تیار نه وو. او همداشان په شکاګو کې ذکر شوی پیښه مخې ته راله. د دې پیښې نه علاوه په تاریخ کې داسې شواهد هم موجود دي چې د دغه تحریک له وجې ځینې جعلي مقدمې هم په مزدور مشرانو جوړې کړې شوې وې چې په هغې کې 8 مزدورانو ته پانسۍ هم ورکړې شوې وې. په اصل کې د امریکې د شکاګو په ښار کې چې د مزدورانو د تحریک په ګډونوالو یا شریکوالو د پولیس لخوا کمې ډزې شوې وې، د هغې مقصد دا و چې په دغسې ډزو او سخت ګام به د مزدورانو اواز غلی کړي. خو د وخت دغه استحصالي قوتونو ته دا معلومه نه وه چې د حقدارو د خپلو حقونو لپاره اوچت کړی شوی اواز په ډزو او ګولۍ غلی کېدی نشي. د کم ثبوت چې په کال 1990 کې په دې شکل کې مخې ته راغی چې د مزدورانو نړیواله ورځ 1 مئی ونمانځلې شوه، او دغه تسلسل نن هم مات شوی نه دی بلکې په ځای پاتې دی او دوام لري. د نن ورځ غوښتنه دا ده چې باید په دې ساینسي او د ټیکنالوژي په دې اهم دور کې مزدور ته پوره بنیادي حقونه ورکول یقیني کړی شي، او د ملک نه بهر ټوله نړۍ کې نه یوازې د مزدور استحصال بند کړی شي بلکې زموږ په خیال په نن دور کې د مزدور طبقې ته د هر چا نه ډېر مراعات او اسانۍ ورکړی شي، ځکه چې که جهاز دی نو مزدور جوړ کړی دی، که پول دی نو مزدور جوړ کړی دی، که هسپتال دی نو ودانیه مزدور جوړه کړې ده، که سړک دی که ریل گاډی دی او که نور څیزونه دي، دغه ټول د مزدور د مټو په برکت جوړ شوي دي. همدې سره اجازت غواړم. امجد علي خادم، پښتونخوا ټي وي، پېښور.